که تاسو د دردونو میډیسن استعمالوي نو دا احتیاط ډیر ضروری کوي. لکه څنګه تاسو د سکرین باندې د زینا اس ار ټیبلیټ دی چې د دې فارمولا ډایکلوفینیک سوډیم دا د انسان په وجود کې د دردونو کمولو د لپاره استعمالېږي. کچره هغه د جوړونو دردونه وي یا د پټو دردونه وي یا کوم انسان چې کوم پستغه حدا د هغه درد لپاره هم استعمالېږي. خو کله چې تاسو د دردونو میډیسن استعمالوي نو دا به تاسو په خپل مشوره باندې نه استعمالوي او نه به تاسو د ډیر وخت لپاره استعمالوي. نو کله هم چې تاسو د دردونو میډیسن استعمالوي نو صرف او صرف د ډاکټر په مشوره باندې به تاسو دا میډیسن استعمالوي. ځکه کچري تاسو د دردونو میډیسن ډیر زیات استعمالوي نو دا تاسو په معده کې زخم راوستي شي کوم ته چې پیپټیک السر ویل شي او د دې سره تاسو ګردې خرابول شي او تاسو چې کوم یې نه ده هغه ور سره خراب دي شي. د خپل صحت خیال ساتلو د لپاره خامخا کله هم چې تاسو میډیسن یا ټابلیټ استعمالوي نو د خپل ډاکټر نه د خپل صحت لپاره خپل مشوره ضرور اخلي او اندغه شان میډیسن معلوماتو د لپاره زموږ سره